अस्सलाम वालेकुम नाजरीन د नن ورځ تازه ترین ویلاګ سره زم اعجاز یوسف زئی کتونکو په نننی ویلاګ کې به زه په درې اهم ترین موضوعاتو باندې خبره کوم د ټولو نه اول په جنوبي وزیرستان کې تحریک طالبان پاکستان ته لوی دچکه رسیدلې ده او د هغوی اهم ترین کمانډر وژل شوی دی د دې نه علاوه پاکستان کې د افغانانو څومره کاروبار دی ویل کېږي چې تقریبا یو شمېر کاروبارونه دي په کې کرش پلانټونه دي په کې هوټل دي په کې فارمونه دي تقریبا ویل کېږي چې د 10 ارب ډالر نه سیوا د افغان کډوالو په پاکستان کې کاروبارونه دي او دغه رنګ په مجموعي توګه تقریبا 10 ارب ډالر پورې د دوی د سرمایه کاري جوړیږي په دې به هم زه خبره کوم کدونکو د پروګرام باقاعده آغاز نه وړاندې تاسو ته درخواست دی چې زما د یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب کړئ دا ویډیو لایک کړئ او په کمنټ باکس کې خپل کمنټ پرېږدوئ چې ماته پته لګي چې تاسو په حالت حاضره یعنی په کرنٹ افیرز باندې تاثرات او آراء دي د پروګرام باقاعده آغاز به بلکې زه د دین او کما چې په پاکستان کې د افغانانو څومره کاروبارونه دي او دا څومره ارب ډالر دي کدونکو دې لړ کې زمونږ د پیښور یو سینیر صحافي محمد وسیم د افغان ریفیوجیز د امورو یو اهمترین عہدیدار سره حاجی ګل زمان سره انټرویو کړی دا یو ډیر ایجوکیټډ او ډیر زیات شتمن انسان دی هغه په دې انټرویو کې ویلي دي چې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د مهاجرینو چې څومره کاروبارونه موجود دي د دې تقریبا 15% دوی سروې کړی دا او هغه ویلي دي چې په دې وخت کې تقریبا د 10 ارب ډالر نه سیوا په پاکستان کې د افغانانو مختلف قسمه کاروبارونه دي دا خو نه و چې تقریبا په پاکستان کې 200 پورې غټي فیکټری چې کوم دي دا د افغانانو ملکیت ته د دې نه علاوه 1200 پورې چې کوم تعمیراتي ماشينري دا یعنی کاغه شاول له او کاغه نور ګاډي دي یعنی تعمیراتي کارونو کې چې کوم غټ ګاډي او سامانونه استعماليږي تقریبا 12,000 پورې ویل کېږي چې دا د افغانانو ملکیت دی د دې نه علاوه 300 پورې کرش پلانټونه تاسو ته پته ده چې زموږ په دې غریزو علاقو کې ځای په ځای کرش پلانټونه دی ویل کېږي چې 300 پورې په پاکستان کې یعنی خاص کر په خیبر پښتونخوا کې او پنجاب کې د دې مهاجرینو پلانټونه هم دي د دې نه علاوه 15,000 پورې د مچو فارمونه دي یعنی د شهد لپاره یا د ګبین لپاره چې کوم فارمونه په کار راوستلی شي تقریبا 15,000 پورې ویل کېږي چې دا د افغانانو ملکیت دی د دې نه علاوه 2,500 پورې کټل فارمونه دي کټل فارمونه هغه چې په هغه فارمونو کې سخي او سخی چې کوم دي دا د دې پرورش کیږي او دا بیا چې لوی شي نو دا خې برخې لپاره برابرول شي تقریبا 2,500 پورې دا ویل کېږي چې دغه کټل فارمونه دي د دې نه علاوه 2,500 نور ډېری فارمونه دي یعنی هغه فارمونه چرته چې د پيو بندوبست کیږي د خلکو لپاره یعنی پي پاغي کې پروډوس کیږي تقریبا 2,500 پورې ویل کېږي چې دغه فارمونه دي د دې نه علاوه 1200 پورې د پیسانو یعنی د ګډانو یعنی کوم چې مونږه مټن خرو دغه فارمونه په پاکستان کې د افغانانو دي تقریبا 1200 پورې ویل کېږي چې دغه د پیسانو یا د ګډانو تاسو په مختلفو هوټلو کې چرسي تکا یا نور چې کوم د لنډ کوتل نه واخلې تر د پیښور پورې یا په ټوله صوبه کې چې سونه د مټن یعنی د نری غوښې کوم فارمونه دي یا چې کوم دکانونه دي هوټل دي رستورانت دي دله د غوښه تقریبا د افغان فارمونه ناراضي ویل کېږي چې تقریبا په دې صوبه کې 1200 پورې د افغانانو فارمونه دي د دې نه علاوه حاجی ګل زمان وایي کچري د افغانان واپس شو د فارمونه بند شو نن په 3,000 روپۍ باندې مټن میلاویږي نو چې دوی واپس شنو تقریبا د دې قیمت په 6,000 روپۍ ته ورسي کتونکو دغه وینا و چې دا زیاتره کاروبارونه یعنی تقریبا 80% پورې کاروبارونه په خیبر پښتونخوا کې دي او تقریبا د 40% پورې په پنجاب کې دي او ویلي دي چې تقریبا 15% مونږه سروې کړی دا یعنی 55% هغه افغانان د چا چې کاروبارونه دي هغه په دې سروې کې نه دي شامل بیا هم هغه چې کوم اسټیمیټ لګولې دی د هغې مطابق په پاکستان کې تقریبا د 10 ارب ډالر پورې د افغان چې کوم کډوال دي یا مهاجرین دي د دوی کاروبارونه دي نو که چېرې دا 100% مونږ د دې حساب ولګو نو په اسان حساب په پاکستان کې د افغانانو 40 ارب ډالرو چې کوم دی سرمایه کاري ده یا په مختلفو کاروبارونو کې هغوی انویسټ کړي دي کتونکو دا دانه لوی رقم دی چې سالانه په مختلفو هیوادونو کې پاکستانیان ناست دي په یورپ کې په امریکا کې په استرالیا کې په میډل ایسټ کې یعنی سعودي عرب او متحده عرب امارات عمان قطر کې
دې هیوادونو نه چې څومره پاکستانیان پیسې رالیږي تقریبا د عمران خان په ګورنمنټ کې هغه د ټولو نه سیوا وي تقریبا 31 ارب ډالر وي. د دې نه هم سیوا تقریبا د 40 ارب ډالرو پورې په پاکستان کې د افغان مهاجرینو کاروبارونه دي. نو یقینا چې د دې دا ویستل دا ډیر زیات یو ډیر ګران کار دی. څنګه چې ما وویل چې د دې په دې ویستلو باندې په تیرو ویلاګو کې ما په دې خبره کړې ده چې په دې رفتار سره که دوی رواني نو تقریبا دا تقریبا 8 لکه پورې ای سی سی کارډ لرونکي دي، 7 لکه پورې غیر قانوني نور دي، دغه رنګ 14 لکه پورې چې کوم دی پی او آر کارډ لرونکي دي. نو په دې عمل تقریبا د 15 تر د 8 کالو پورې ټایم لګېدلی شي. نو حکومت پاکستان له پکار ده چې هغه افغانان د چا چې دلته لوی لوی کاروبارونه دي هغوی ته خصوصي ویزې ورکړي. تاسو ګوره ډونالډ ټرمپ ټولې دنیا ته افر کوي که تاسو سره اربو ډالر دی نو راشه په امریکا کې انویسټ کړئ، تاسو ته به مونږ د ویزې او د امریکا کې د قیام چې څونه هم سهولتونه دي او اسانه دي تاسو له به مونږ درکو. نو دا په دنیا کې دا فارمولا اپلای کیږي. نو پاکستان له هم پکار ده چې په دې معامله باندې یعنی چې څونه د افغانانو کاروبارونه دي دا متاثر کیږي، د دې چې کوم ډیپورټیشن دی یعنی د انخلا د دې نه متاثر کیږي. نو لہذا دا افغانان د په اعتماد کې واغستلی شي او دوی له دې په پاکستان کې ویزې ورکړي شي او چې دوی د خپل کاروبارونه مخ پر وړاندې بوځي. ځکه چې تقریبا د 40 ارب ډالر که د دوی کاروبارونه نو ډیفینیټلی د 1 ارب یا د 2 ارب ډالرو د دې نه ټیکس هم راغونډېدلی شي که په صحیح معنو کې د دې ټیکس نیټ کې راوستلی شي. نو په کار دا ده چې د بېدخلۍ دا کم عمل دی اگر چې غیر قانوني خلک ته بالکل وباسلی شي او هغوی د پاکستان ته په ویزه راشي. خو زه وایم چې کم د هغوی کاروبارونه دي لوی دي که واړه دي د دې لپاره دې څه غور وکړی شي. کتونکو د پروګرام په دې دویمه برخه کې به زه ذکر کوم چې هغه افغانان چې په افغانستان کې د امریکې سره سروسز کړي، خدمات یې ترسره کړي، تقریبا 44,000 دي یعنی 440,000 افغانان دي. د دوی کیسونه په مختلف امبیسیز کې پینډینګ پراته دي او د دوی باندې هم دغه تلوار چې کوم دی د پاسه لټکاو دی او څه ټایم هم د دوی گرفتاری په عمل کې راتللی شي. زموږ سره یو شمېر دغه خصوصي افغانانو رابطه کړې وه چې ګنې دوی سره امریکې او یورپي ملکونو کمیټمنټ کړی دی چې دوی به د افغانستان نه د پاکستان په ذریعه وباسلی شي. نو لہذا دوی له دې ایکسټنشن ورکړی شي 13 اپریل اگر چې د دوی لپاره ډیډلاین دی، خو زما خیال دا دی چې حکومت پاکستان به د افغانانو له هم ایکسټنشن ورکړي. ځکه چې تقریبا د امریکې د انخلا وروسته په افغانستان کې چې کله امریکې جنگ بایله طالبان په اقتدار کې راغلل نو د دې نه وروسته تقریبا 44,000 خصوصي افغانان دا چې کوم ریلیټیولی تعلیم یافته افغانان دي دوی یورپ ته او امریکې ته او استرالیا ته د تلو په چکر کې دي، خو د دوی ویزې دلته پینډینګ دي او دوی په دې یره کې دي چې دوی چېرته اریسټ نه کړی شي او واپس افغانستان ته بونتلی شي. ځکه چې هلته به د دوی ژوند ډیفینیټلی د خطراتو سره مخ شي. د دې نه علاوه ویلي دي چې مختلف رپورټس وایي چې په دغه کسانو کې تقریبا 25,000 په پاکستان کې چې کوم موجود دي د امریکې د دې سره کمیټمنټ کړی دی چې امریکا به بوزي، خو هغوی ډیر زیات د مشکلاتو سره مخ دي ځکه چې ډونالډ ټرمپ یو ایگزیکټیو اډر جاری کړی دی. دا یو ډیر زیات ظالمانه اډر دی چې بھئی افغانان دي یا هر څوک دي د امریکې نوزي. د دې اډر اثرات دا هم و چې امریکې ته څوک تلل هم هغوی کار هم د مشکلاتو سره مخ شوی دی. اگر چې وایټ هاوس دی ویلي دي چې ډیر زر به دا عمل دوباره پرانځي، خو تر دې دمه دا د کټایه کار دی. د دې نه علاوه استرالیا 9,000 افغانان د دې سره کمیټمنټ کړی چې دوی به بوځي. دغه رنګ کینیډا 6,000 او دغه رنګ جرمني 3,000 او برطانیې چې کوم دی 1,000 افغانان د پاکستان نه د بوتلو وعده کړې وه. کتونکو د پروګرام په دې دریمه برخه کې به زه ذکر کوم چې تحریک طالبان پاکستان ته لویه دچکه رسېدلې ده. په جنوبي وزیرستان کې د هغوی خلاف په خفیه اطلاع باندې کاروایي شوې ده. دا کاروایي د اپر جنوبي وزیرستان په بدر سیمه کې شوې ده، دا بورډرینګ ایریا ده. په دغه ځای کې په خفیه اطلاع باندې کاروایي شوې ده او د تحریک طالبان اهم ترین کمانډر ذبیح الله عرب زاکران چې کوم دی هغه وژل شوی دی او ویل کېږي چې 15 نور ترهګر په دې کاروایي کې جوبل شوي هم دي. کتونکو دا ځکه اهم ترین کمانډر دی چې د ده له وجې د پاکستان او افغانستان تعلقات ډیر زیات خراب شو. ځکه چې په 21 دسمبر کال 2023 کې په جنوبي وزیرستان کې په مکین کې پوجي پوسټ باندې یعنی ملټري پوسټ باندې دهشتګردانه حمله وشوله او چې کوم دی دا حمله د افغانستان نه چې کوم دی تیاره کړې شوې وه. پاکستان دا دعوه لرله او په دې کې تقریبا 19 پورې پوجیان شهیدان شول او 12 پورې په دې کې جوبل شو او دا حمله ډیفینیټلی ویل کېدل چې دا د افغانستان نه پلانینګ د دې په افغانستان کې شو. د دې وروسته هم په دغه هفته کې پاکستان ولګېده او په افغانستان کې یعنی په پکتیکا کې خوست کې فضایي حملې وکړلې او د هغې په نتیجه کې
د پاکستان د فوج مطابق په دغه حملو کې تقریبا د ټي ټي پی یو شمېر کسان له منځه وړل شو، خو د دې وروسته د پاکستان او افغانستان ډیر زیات تعلقات خراب شول. او تاسو ته پته وه چې د اوسني مذاکرات چې کوم وشو تقریبا هفته نیمه مخکې په کابل کې او په پاکستان کې، بیا د اسحاق ډار صاحب د کابل چې کوم ویزټ و، د دې په نتیجه کې حالات لږ ډیر ښه شوي دي. خو د دې بنیادي وجه هغه د 21 دسمبر کال 2021 مکین کې چې کوم دهشتګردانه حمله وه، نو د دې پلانینګ چې کوم دی دا اوس چې کوم دهشتګرد وژل شوی دی د کړو ویل کېږي چې دی په افغانستان کې ناستو او د افغانستان نه دته چې کوم دی احکامات موصول کېدل دا ډیر های ویلیو ټارګټ دی او نن چې کوم دی په یو کاروایه کې وژل شوی دی. کتونکو همدا د نننۍ ورځ همترین ویلوګ، راتلونکي ویلوګ پورې اجازه یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.